محترم ملګرو بله مهم مسله دا ده چې زمونږ تاسو بعضې عوامرونه داسې دي چې دوی کله لمونځ نه فارغ شي بیا تشه سجده لګوي بغیر د سبب هیڅ سبب پکې کې نه. نو محترم ملګرو د لمونځ د فراغت نه وروسته تشه سجده دا فقهاو مکروه ګڼلې ده، دا مکروه تحریمي ده، بالکل جایز نه ده. مخکې مې تاسو ته درس کې وضاحت کړی چې بې ثبوته مسایل کتاب ځان ته پیدا کوي، دې ډېرې ښکلې خبرې ذکر کړي دي او د عوامرونو بعضې چې بې ثبوته مسایل دي دا یې ذکر کړي دي او په دې رد کړی چې دا د عوامو غلطې خبرې دي. بعضې عوامرونه د لمونځ د فراغت نه وروسته سجده کوي، بعضې سنت ګڼي، بعضې مستحب ګڼي، بعضې ښه کار ګڼي چې دا یو ښه کار دی. نه، په دې عقیدې سره سجده کول د لمونځ د فراغت نه وروسته تشه سجده لګول دا بالکل جایز نه دي، مکروه تحریمي دي. دا فتاوی شامیم لیکلي دي، غنیة المستملین لیکلي دي، فتاوی هندیم لیکلي دي. دغه په دې باره کې تاسو مطالعه کوئ، دا مکروه دي، جایز نه دي، مکروه تحریمي دي. دا بهرحال د لمونځ د فراغت نه وروسته تشه سجده لګول دا جایز نه دي. کوم حضرات چې تشه سجدې لګوي د فراغت د لمانځه نه وروسته نو پکار ده چې دوی ځان د دې نه منع کړي، ځکه دا نه سجده تلاوت ده، نه سجده سهو ده او چېرته نه سجده شکر ده. سجده شکر هم په دې خاطر دلته د لمونځ د فراغت نه وروسته مه کوه، ځکه بعضې عوام دې ته به سنت وایي، هر کس به راولګي تشه سجدې به لګوي بغیر د هغه شکر نه. د دې طریقې سره فقها دا مکروه ګڼي، جایز نه ګڼي. بهرحال دا مختصر وضاحت د دې باره کې، بهرحال دا مختصر وضاحت د دې مسلې د سجدې باره کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.